په نامه د خدای چې ډېر بخښونکی او مهربانه دی. صدر محترم زمین خان د اتمې کلیزې په مناسبت سره راغونډ شو. د ریاض د مختلفو ځایونو نه د ګلزمین خان په مینه چې باچا خان د فکر په مینه مست و. خو خوشبختي ګڼم چې په دې غونډه کې نن زموږ سره اختر اقبال صاحب هم ناست دی او دا یو دویمه خبره چې نن خپله وایي چې هم زموږ مېلمه دی او هم میزبان دی او هم مهمان دی. چې څه خبرې زما په یقین باندې ټولو ملګرو په ډېر په تفصیل سره وکړې. مسلم خان اشارتاً خبره وکړه چې هغه د ملګرو ته د هغه په ژوند باندې واحد انسان و چې هم ډېر مینه او ډېر عزت احترام ورکړی دی. نو زه بیا وایم چې هغه دا زما خوشبختي وه چې زما نه د سیاسي جماعت یو کس تپوس وکړو د ګلزمین خان مطابق معلومات تپوس یې کوو. نو ما ورسره وخندم رشته ورسره کې ته خو ډېر تپوسونه کوو چې د سړي د ژبه او د انداز خبرې ډېرې خوږې دي چې د ده کردار او د ده عمل څنګه دی. ما یې که زما نه تپوس وکړې د مکې د امام نښه مسلمان بیا مې ګلزمین خان ته دا خبره وکړه ما ته ته زورور نه یې تا ته څه پته ده. ما سره صاحب د چیانو نه په دې خوا ما ورسته ناستې پاستې دي. دی چې کله په 97 کې صدر شو نو زه اوس په دغه تنظیم کې د بدخشان په ځای باندې خزانچې سکرټري وم. وخت زموږ ټول کې ډېر شوی و. د دغه سړي کې څه داسې صفت خدای پیدا کړي وو. سیرت یې هم ښایسته و، صورت یې هم ښایسته و، عمل یې هم ښه و، شکل یې هم ښه و، انداز یې هم ښه و، ګفتار یې هم ښه و، الفاظ یې هم ښه و. داسې صفات شاید چې په ډېرو کمو خلکو کې خدای پاک چاته ورکړي. ما یوه پیغه موږ د ملګرو سره وکړه چې د دې پروګرامونو ټولو ته موږ رئیس صاحب ته به زه دا خبره وکړم چې چاته کې به هم د پارټۍ څه خبره وي په کوم ځای کې هم نمایندګي به پلانکې ته راشه. نو موږ د ملګرو سره وکړه ما ورته ویل چې ده به زه نه راټینګوم. په امباسۍ ته تللو نو په امباسۍ کې زما نه یو کس تپوس وکړو چې مذاق یې راسره وکړو د ګرانه چې یو موږ د مقاومت نوم ښه کوو خو موږ مقاومت نه لرو یو موږ ګلزمین خان نوم لیده. نو ما دا خبره سره ته وکړه چې نن به دې راټینګي به د پروګرامونو په خپله دی به پروګرامونه اټینډ کوي. چې ما ورته دا خبره وکړم باید دې به ورسره جواب وشي. داسې چپ ناست نو چې په کوم ځای کې انعام موجود وي، په کوم ځای کې ظهور موجود وي، په کوم ځای کې فرانکې موجود وي، په کوم ځای کې فرانکې موجود وي، دا پارټي موجوده ده. لکه زه یې داسې غټ کړم او زما ته داسې خبره وکړه چې د هغه مینه، د هغه احترام، د هغه لویوالی تو ته ما یې هغه هم نشي ویلي. ته ورته هر څومره خبره کوې خو په هغه کې دا یو کمال و چې کوم ملګري په کوم ځای کې هم نو د هغه په هغه باندې مکمل اعتماد و او دا یقین و چې دا بلکې د پارټۍ نمایندګي په ښه طریقه کولی شي. او وجه هم دا وه چې زمونږ دا د سعودي عرب د ملګرو خوشبختي ده چې که پاکستان کې زموږ د خپلو مشرانو سره ډېر نږدې وخت نه دی شوی یا د خدای خدمتګارانو سره، خو زه په دعوې سره دا خبره کوم، قسمیه کوم چې سره ګلزمین خان او ظهور خان دواړه خدای وبخښي دا په رښتینې خدای خدمتګاران کوم چې د باچا خان ملګري کوم چې د ولي خان ملګري هغه تمام صفت په دواړو کې خدای پاک ورکړي. دا زموږ خوش قسمتي وه چې موږ ته د هغو سره ناسته نصیب شوې ده او د هغو نه څه زده کړي دي یا څه لیدلي دي. یو ځای پیغام موږ لاړو، یو ځای کې د ملګرو چاته به یاد وي سوات څه ملګري وو هغو په منځ کې جګړه شوې وه، یو کس په ګروپات شوی وه، افسر نه شوي وه جوړه پکې کوو. اوس افسر نه شوی و مړی شوی د په هغې کې جوړه کړې چې موږ لاړو دنیا خیر نسته استراحه دغه نسته. زه ما ته انعام شروع وکړه زه سره څه خدای وګورو زما نه خیر شه په دې دونه ګڼه کې وایي نه دی به خبره کوي هغه سره ته خبره وکړې د دې به خبرو کې زه بیا وروسته کوم. زه د هغه غوي بیانوم، د هغه غټواله بیانوم چې هغه خپل کشرانو ته خپلو ملګرو ته څومره احترام ورکړه. یا ما ته به وایي چې ما چونکې وخت ورسره هم ډېر شوی د 97 نه 96 نه ما سره به شاید چې خبرې داسې ډېرې هم وي او نننۍ ورځ هم د دې ده چې موږ د هغه د ژوند خبرې وکړو. نو دا
خامخا انسانان ملګرو من کې خفګان ناچاقي پیدا شي یو کمیټه جوړه کړه ماته چې ته به د تحریات څه دی تر څو پوښتنه په سوال کې ژوندۍ ته به د دې ورانو جوړو د کمیټې څه دی وتاي د نن ورځې مقصد هم دا دی چې موږ د هغه خصيفات ذکر کوو د خدای نه وغواړو چې په موږ کې هغه راشي هم د هغې لپاره طلب هم وکړو نن د ملګرو چې ناست دي دا ثبوت دی وایي مړه غشي چې نوم او نشان نه وي چې په زړونو کې بنده وي هغه نه مري دا نن کوم ملګري چې غونډ شوي دي د مختلفو ځایونو نه راغلي دي زما دا یقین دی چې کوم شر د ګوزمین خندو مخې ملګري وچېږي وجه څه وه د هغه مینه وه د هغه احترام و د هغه په حقیقي معنی باندې په صحیح معنی باندې باچاخاني وه چې په خپله پرې عمل کوو او موږ ته ښودله خدای دې وکړي چې هغه صفات په موږ ټول ملګرو کې راشي او دا به واده کوو دا به غوث کوو چې تر څو پورې ژوندي یو نن که هغه نشته خو د هغه عمل شته موږ ټول هغه یادوو او دا باندې د دې قام فرض هم دي د خپلو کشرانو مشرانو د کونډو د یتیمانو د دې وطن د دې خلکو باندې فرض هم دي په معذرت سره دا ټکی وایم په یو خاندان کې هم ټول چې کمی هغه نران نه په یو خاندان کې په ورورۍ کې کمزوري هم او چې کسان پکې دي چې هغه پکې د هرې ښې او د بدې مخې ته ولاړ زه په دعوې سره دا وایم چې د باچا خان د فکر کوم ملګري چې کوم دي زما د ملګري چې کوم دي قسمیه دا خبره کوم چې دغه خلک دی چې دوی په خاندان کې دننه لري هم د انکو پښتو خلک دی او که د قام په حسته هم د انکو پښتو خلک دی جنګ به کېږي هم په دغه طریقه باندې جنګ به کېږي هم په دغه طریقه کار باندې چې موږ د خپلو پارټو د خپلې پارټۍ د مشرانو موټی جوړ شو نن وخت دی د سوشل میډیا وخت دی زما به بیا د هر ملګري ته درخواست وي چې د خپل کټ نه د خپل ډیوټۍ د ځای نه که په کوم ځای کې هم ته ناست یې د سوشل میډیا په ځای باندې په فیسبوک باندې په ټیک ټاک باندې مختلف اپشن دي اپ دي دا جنګ تاسو کولی شئ نن جنګ د دغې دی پخوا به یوه زمانه وه چې د ټوپک او د غور جنګ به هغه زمانې اغوښتې دي د سپین کاغذ جنګ دی خو د ملګري کنوینس کول غواړي پوهه کول غواړي زما به تاسو ټولو ته د درخواست وي چې که موږ غواړو چې د باچا خان سره که موږ غواړو چې د هغه سره په زرګونو په لکونو خدای خدمتګارانو سره چې زما او ستا د خاطره او د دې قام د خاطره د دې پارټۍ د خاطره او د دې پښتون وطن د خاطره هغو تمام سختیانې مشکلات برداشت کړي دي او موږ غواړو چې ځان په هغه سب کې حساب کړو او د هغې سره انصاف وکړو او ځان ته هم د باچا خان د فکر د ولي خان د فکر ملګري وایو نو نن به هغه صفات خپلو په سیاسي تبلیغ به کوو څنګه چې ظهور خان د خدای به وبخي چې په کوم ځای کې به هم ناسو ما وختي خبره وکړه چې ستاسو هغه سیاسي تبلیغي چې کوم دی نو چې دا په موږ کې هم راشي په موږ ځان کې هم پیدا کړو سره صاحب د خدای وبخي او خدای بخل دی زمونږ دا یقین دی چې د هغه چې کومه جنازه شوې وه نو په اولنۍ پیره باندې خدای ګواه دی چې په سعودي عرب کې زما دا 15 کاله وشو خو ما په دواړو جنازو کې دونه ګڼه چېرته نه درېدلې کومه ګڼه چې د ګلزمین خان په جنازه کې وه چې د شمسي کې سړک بند شو او کومه ګڼه چې د ظهور خان په جنازه کې وه چې دوه کم څلوېښت صفه چې په دغه جومات کې جنازه عموما په درو په څلورو صفونو کېږي او د هغه په جنازه کې دوه کم څلوېښت صفه خلک موجود وو دا خدای پاک هم دې خلکو ته ښوده چې چا د خپل قام او د خدای د مخلوق خدمت کړی دی نو الله پاک ورته عزت وکړي الله پاک ورته احترام وکړي زه نوید خان مننه کوم شکر ادا کوم د چرمن صاحب سره اختلاف ساتم د چرمن صاحب خپل سوچ د خپل فکر دی او حقیقت ته چې صحیح دی خو کم هغه آداب احترامات چې کوم دي چې نوید خان دا د ګلزمین خان د اتمې کلي په مناسبت سره چې کوم مېلمانه دي د هغو هغه مېلمستیا دې وکړه زموږ نن میزبان دی خدای دې ورته نور هم ډېر وس ورکړي خدای دې موږ ټولو ته هغه څه راکړي چې په هغې باندې قام ښېګړه کېږي او په هغې زموږ د ټولو ښېګړه کېږي زه به په دې خبره باندې د ګلزمین خان دغه شعر به هغه به همیشه وي چې زه به هغه ته ډالۍ مه کړم او په هغې به خپلې خبرې ختمې کړم وایي زه یم پښتون زما په شل
زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس د مرګه چې مې زنه په خازه وتړئ په خاصه وتړئ زه یم پښتون زما په سر شمله کږه وتړئ پس د مرګه چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نه یادګار ده چې ژوندی پاتې شي خزې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ